ځان د مړي وړه خو ډېر سلو لاړو ورالو دا جي سلو لاړې ورالي د دې طرفه مې په دې ګاډۍ کې کېنولې دغه طرفه په ګاډۍ کې کېنولې ته دا خر ولې نالې ولې ای زما ساده زویه چې یو خر په کور کې موجود وي نو په بل خر باندې څه کې دا جي خر کم دی ته نه یې هله وړه په دې خبر څه ګناه به رانه شي واده راله ونیوه یا او شنه دا تی سر په خپله خو د پینټر اغوستی چاله ته یو چک نه ورکې خدای شته تاله مې راغوستو خو سود مې وکړو بیا لکه د خر لتې وی نو قلار شو دا جي پرېوتو ایوه دا جي پرې نه وتو دا جي ښه په سمجوته راوغورځېدو خر یې څه ته ویلې څه ته یې ویلې تا ته یې ویلې دا جي ته ماله د درېو سترګو دا الې که نه الې په څه درېو سترګې الله درې سترګې مې ورته یادې کړي دا جي دا ماله واله که نه خدای کور درته پرېږدم ګورې درې سترګې دا یو سترګې خو د جای دا دوه خو د سنډی دا درې واده طرف ته مې اشاره نه کېږي هلکه صفا مې پوهې که دماغ راله مه خرابوه درې سترګې څه ته وایي درې سترګې دا یو موبایل دی هغې کې درې کیمرې آیفون ورته وایي مال حقه واله ارزان دی په څو دی په 3.5 لکه په 3.5 لکه ها وا بس دا یو لس بوساړې خرڅ کړو دا جي یو غوا دوه درې والې او هغې کې ګټه وکړو بس شوی دی پې یو کار نه کې ما نه خرڅې نه دا جي ته دومره پیسې نه کوې بلا دا جي درېو خپو والا نه یادومه درېو سترګو والا یادومه آیفون مې په زړه ډېر سخت ارمان ورال دی پوره نه کو دا جي کور درته پرېږدم او زم دا دی بس سفرې کېږم درنه بس مسافر شوم درنه خو مړې زما ارمان به د اختر په ورځ درشي چې ته دا ټوکیا په ځان لوې که نه ولګې او وایې چې قبیلکۍ زوی مې راسره وې او دا ټوکیا راسره والی وې خو مړې که زه به زندګۍ کې رالم زه به ډېر بېغیرته یم زه به ډېر دله یم زه به ډېر بېایمانه یم که ما دې کور ته سر راښکاره کړو لاړم دله ټول عمري بوډا سلام علیکم دا جي ته خو دلته نه نه دلته خو نه یم په دې بوشاله کې دننه شوی وم او دا تا چې کومې خبرې وکړې د دې به زه تاله اوس ښه کاپي جال در کوم د خیره سره انشاءالله او تاله درېو سترګو والا نه درې خره دله اخلم لکۍ ترې کټ کوم او هغه له به شاته تړم مکمل به خر ستا ټوټل مسافري ما ته معلومه ده 1.5 ګنټه او چې ډېره زیاده شي 1 شپه دي داسې دوی خو نه زوی ښه دی اشنا دا بوساړې چې کمې دي که نه دا خو لکه ناروا ده قیمت سیوا دی ارې په جانګړ کټ باندې ډکې کړي دي دا ما ته واره ونه کړي مسلمانه دا خو شلکټیزه بوساړه ده دومره کې منډلې ده خو زه صرف دغه درېو سترګو راغستی یم بس دا کومو درېو سترګو مړه درې سترګې نه پېژنې دا خو نن سبا ډېرې مشهورې دي دا د چا درې سترګې دا آیفون یادوم که نه ها په دې خو نه کېږي د دې را سره به یې وکړه بیا به وشي څه مسله نشته دې کې به په څو باندې وشي هسې اندازتن ووایه دا تو ما ته سر خو ښکاره که نه چې لکه د دې څه حساب کتاب ولګو دا واله سر وینه یا لکه دا سر نه یادوم یار د دې بوساړو قیمت راته ووایه ښه د بوساړو قیمت پیره دا د عجیب په 500 روپۍ یو بوساړه خرڅه کړې خو تا ته خو پته ده چې زه درېو سترګو ډېر سوچه لیونی کړی یم نو په 1500 روپۍ دې بوساړه شوه خبرې به پکې ګوره قطن نه کې قسم دی کو پکې وکړم بس تو راته وایه اډوانس ته څومره درکړم بس حاجي صاحب دی زه د حاجي صاحب سره خبره کوم که یو 1500 هم زما خبره واوره ګزاره کړي نه که نه نو دغه السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام څه کې لکه خوار نه شوي دا خو ډېر د کار سړی دی زه ډیلر یم که نه بوساړې مساړې اخلم دا د کلي نه د کار شو دا داجي د بوساړې نه دی وایي دا بوساړې دقسې بوساړې وي موږ هم تړو
نه نه اخلم 15000 را سره خبر وکړم ما کوله ګراته یو 1500 را کم شو کنه نو 15000 روپۍ سره د دې بوساړو خبره وکړه او کنه ډیر سیوای ویل واړه واړه بچی دي کنه لکه کیمرا ته پکیو کنه داجی غپ لګي داجی کنه ها وای داجی شکر دی چې خوب هلکه په خوب کې مته نه خلاصېږم زمړه خو په دې خوب کې خو بوساړو واله رااله بیا د کېږم کېدای شي په دې کې د درې سترګو واله ما پرېوځاله کړیا لډوبه یا خدای پاکه زمونږ که دا میلمه څوک راغلی او که غل راغلی دی اوده شوی دی عجوبه غونډه کېده ورګري زه ګورې غلا نه کوم ښه دا ما ته داجي وایي چې وایي زما سره راماتولی آرام نه ده ته خو د کور نه تښتېدلی وې او تا خو دا خبره هم کړې وه چې زه به یو نه 15 کاله بار تېرومه تا خو یوه شپه مو نه کړه واپس رالي ولې ګرم و نه ګرم نه و یا خدایي بیا ولې رالي داجي ما ویلې که نه ما د اختر ورځې شپې دي که نه او ته به یوازې او ما دا قرباني په سر راله لالا به مخکې هغه به څاروي اخېسته نو ما دا پیره به دا څاروی زه والم او ښه جوبن کې څاروی به راولم او دا قرباني به پې وکړو منډه د مخې جاله ډوب زویله مې کلی ورکه زه به اوس په تا باندې څاروی اخلم په تا باندې خو زه میلې ته خر نه بوځم شاباشي اواز دې واورېدو خر هم دا اقرار وکړو بلکل ورسره نه ځم څاروي خو بس تا هغه مشر ورور راوستل الله دې په سعودي کې کامیاب کړي روح الله ته که ته مې بوتې تا خو زه دغه شتار څه نه خلاص کړم قلبه وه غم دې رانه خرڅه کړې ده دا جي هغه ما نه ده هغه ته واسې په ما راړی ګوره چپ څاروي پسې به زه ځم څاروی به زه راولم او تماشه به وکړي انشاءالله په دې کلي کې به هم خلک تماشې کوي دا جي د لالا څه زه څو پیرې تللی زما پکې فول ایکسپیرینس دی دا څاروی به زه راولم چې د کلي خلکو یې تا له شاباسۍ نه درکو زما نوم بدل کا او که 5 6 7 8 9 10 11 من ونه خطو بیا هم زما دستي په دې چټ کې راته کېده ماړه بس سپی چټ خو نشته دی او د دې خر په دې چټ کې بیا راته کېدم اوس تا په شرم څه ته صرف په غلا کې تکړی چې د کور نه غلا وکړو پردي وږي رامات کړي نور په څاروی په تا باندې زه بانګي نه اخلم په خپله باندې ځم په دې چانچې پانچې ډوکو باندې ځم او اخلم تماشه کوه دا جي زه خو مه کوه چې کرش دي کیا اورې څنګه مې کرش کي بله پیرې چې ګورې میر ختم ماما تللی و دقسې کمزوري ستا په شان جریب تراش راله جیب هم تي و او نالۍ ته ور اړتولی و نالۍ کې چې مړو بیا کشمکش کې دې واچوله ما زما نور څه کار نشته خیر د څاروي پسې ته لاړ شه بس یا تا اغېستې یا ما اغېستې خو خدای مکه دغلته به نالۍ ته اړتولې او خدای مکه مړ شوی بی نو بیا به زه څه کوم دا جي به چېرته ګورو بیا نه دومره ځان خو مرګ له نه ورکوم زه خو داسې کار په تا مې اعتبار نشته کړی اوس بیا نو څه وکړم نو دا جي دقه اعتبار خو ګوره نو ته اعتبار په ما وکړه نو ته بیا ګوره چې زه څنګه څاروی راولم چې ستا په ما اعتبار نه زه به څه څاروی والم زه به چې د جیب تراش دا مساله پکې راله او د مرګ مساله پکې راله بیا مجبوران به رمانې اوس اعتبار کوم خو خدای خاطر وکړه ګوره په شرمونه مې ونه شرمې دا که 1 لاک روپۍ مې څه په خوارو زارو برابر کړي دي دا جي دا قرباني خو به زه دې خلکو ته خیم که خیري او ته دا رقم راکه داسې کار وکړه ابکس کې پرتې دي وشه راواخله دا جي اخیری خبره پکې یوه وکړمه وکړه ما لاله چې هغه اکسټرا پیسې را لیږلي که نه نو ما ماله به ته لږې رانه کړي چې دا درې سترګو والا را پیدا کړو خپل کار وکړه دغه دریو سترګو کې پروت دی تا لا سره ودي درې سترګې خدای بېخونه باسه خلک پسه دی او تاسو پسه دا جي دې کې خو 2000 روپۍ کمې دي خوشې شي 2000 پکې د کم دی نه کمې رالي جبونه وښایه خدای ګو چې کمې دي پکې ته وګوره کار مې د باندې نشته ټک دا څه دي ښه دا جي دا 2000 ته ما بېلګې ما زه به رنګ لایټ والم ټک ټاک یې به پې ځان له جوړوم
خدای پاک دا لکه داسې کارونه ګوري د واپس یې راله خر رانه وړي دا که پلانه واوړه خدای دې غرق نه کړی که څه کار مې چې ته واله کړی او ماقه وکړه خوشې شي ته به کله سړی کېږي ته به زه دې واپس ورځم خوشې شي د مو د لوپټه خو دې بازار ته مه وړه که نه کله به سړی کېږي سلام علیکم جان ګل کاکا وعلیکم سلام خورۍ ستړی مه شي کاکا دا څه زړې سندرې دې لګولي زویه په دې کې خو ډېر خوند دی دا د زرڅانګې پټه مې لګولې څه ناشنا غاړی خدای ورکړی الله پاک دې وبخي اوس د خاورو کاکا نو هغه خو ژوندی ده لا که نه بیا لږه غلطه ته ووایه کاکا چې سکل دې قربانۍ ته څه اراده مراده نشته څه دې لاس وی ولې نشته هغه خر نرکې هغه زوی مې پسې لېږلی دی که نه اوس بیا راولي د خیره نو کاکا تا ایله بلا غلیږه هغه خو ځان له څه کم عقل شوی دی زویه کم عقل دی خو تا ته زما ښه پته ده چانچې پانچې هډوکي دي ما د څوک جب ونه وی غله ډېر دی او ټول ستا غونده کې پهلوانان دي نو هغه مې ځکه ولېږو لږ تکړه شوی دی یقین خو مې نشته خو ځه خیر دی تماشې له به یې راشو چې دی راپسې څه شی راولي واو زه به یې راشه ښه زه به راشم ځه راشه چې یو څه درته نه کوم کور کې څوک نشته ښه سلام علیکم هلکه اژدها څاروي راغلي ماشاءالله ټول پنجاب را سوری شوی ښه سلام علیکم کاکا دا د خر سته څو پیسې دي ته واه هلکه دا څاروي خو ستا کال ډېر ګران دي زه مخکې ورځم یار سمله صرف یو ورځ در پکې کبا دی ته واه ملک یو تور پروت دی بې بها څاروي راوستي دي مالک خو ګوري نه که نه میخه خو مولچي ته نه کړه که خیر سلام علیکم کاکا وعلیکم سلام ستړی مه شي څنګه خیر مېلمه دی ښه ټیک ټاک خیر دی کاکا ته دې خو وګوره دی غر کولی چې لیوني سپي چې چلی نه لیوني سپي نه یم چې چلی خوبه خو داجي ته تللی خدای کو چې اوس حقه شی خو صرف چې ګیره دې سپینه وی بس الله دې نه کړي چې ستا داجي ته لاړ شم ای ملګري څاروی په کار دی او ښه دروند څاروی په کار دی دا پیسې شیندم دی اختر کې ولم دا پیسې خو ستا دا مفوکه خو د شیندلو نه ده خو زه وایه داسې کار وکړه که نه اخري لو ګریډ پاتې شونکی مال هغه په څو دی راته وایه پاتې شونکي خو نن سبا نشته دی خو داسې وه ارزان اخرنی ارزان به درته یو څاروی وښیم واه دا راسره پاتې دی دا ښه دا شینو دا شینو دا به درته اخرنی میلاو شي د مخوکي مطابق 1.5 لک روپۍ څو 1.5 لک یو چوانۍ کم نه اخلم ملګري تیز رفتار نه علم یاره دغه خبره درته کوم ما هم درته چیلې نه دی یاد کړی څاروی مې ده یاد کړی هله او کاخلې واخلو که نه ځه او دروند څاروی به پکې په سوی چې لکه ګراني ګران خو ستا د اخیستو نه دی خواستې به ته ریټ ویم هغه چې ملاستې دی اخرنی 5 لک روپۍ 5 لک 5 لک ته دا خو ډېر یاره تاسو یار ډېر ګران پوه شي نه یاره په دې خو اووه تیز رفتاره کېږي پنجاب ته دال شالته مرض لګېدلی هسې بېله درکړي ای ملګري ماړه داسې وړوکې غونده کې څاروی راله خیر دی وګوره راکه راله داسې د 100 پورې خیر دی 2 زره پې د پاسه که 2 پورې دي 2 پورې واه ځوانه لاړ به چې شیرګل میلې لاړمه لاړې او هلته د بانګیانو میله لګي ورلم یو پمن غونده کې بانګي به درته په 22 ساعت میلاو شي بانګي په 22 بانګي سلام علیکم وعلیکم سلام په مخه دې خبیارانه چې داسې مفوکه دې د اخیستونه ده یاره دا پرې قرباني داجي نه پاتې واله اورې ځکه ایفون به م اخیستل غواړي او دغه هله یاره هلکه میله کې بوس خرڅې بوسه څنګه پته ما ولې هغه ما چې باندې هلته بوساړه خرڅوله داجي چې جال درکړی و هغه یم که نه ای د ظالم شګړیا دلته څنګه رالې دلته راله مسلمانه څاروي اسمان څه خبرې کوي زما څه خیال تم د څارو تپ والی ځکه چې د ټرالۍ کې بره ناسي نه زه د نور تپ والی یم څاروي زه در کوم که نه ارزان نه مړه ریښه وې پیمان کم دي څاروي کم دي بس څاروي خو نه دي یو څاروی دی شاته ولاړ دی دی به مصیبې نه بس دی به اولو
ټیک دی کنه ظالمو ته خو لکه د کوبرا چاچا کړی دی غوی نه مړه غوی دی کنه غوی دی بس خبره کوه چې بس هله مې د ناوري بر روخېږه ولاندې نه کېږي نه خبره بر روخېږه دلته صحیح دی که نه مېلمه که نه یار برابر د روخېږم خو دا څاروی راکه مړه او بازار خبره مني نو داسې حساب دی که نه نو پارټنر هغه نو ورځ پسې وروسته سکو اول را سره دا ډیل وکړه یاره دا چشمې کوزومه خدای ګو چې دې ته څوک ګوري 2 لاکو نه ښکته ګزار نه کوي نه ما ته معلومې ته شپاڼې بس ما ته وایه څه حساب کتاب دی په څو باندې به یې په زړه مې یو ډېر دروند ارمان دی چې دا پکې پوره شي اورې ښه بس 3 سترګو والا به کار دی یار دا 3 سترګو والا څه شي آیفون یادوم که ښه ایفون حق آیفون یادوم خیر دی بس اوس مې فیصله هم بدله کړې ښه د 2 سترګو والې دي په دې لاک روپو کې کوم چې داجي راکړي چې په دې کې یو غوا وشي او 2 سترګو والا آیفون پکې وشي ته ته زړه سحرمان دی والا پیسې راوباسه غوی هم بوځه آیفون هم واخله 1 لاک روپۍ راکوه غوی کې دومره غټه مسله نشته بس هغه بیماري پې لګېدلې ده بس چې څوک یې غوښه وخوري هغه به صرف ختمېږي دنیا نه نور وړه مسله ده او کېدای شي قرباني پې مرامې شي غټه مسله پکې نشته هلکه زه بیا غوښه نه خورم او داجي به م ترې لږ سبا چکمه قرباني د سیرپي نه به توی کړو ټیک ده که نه دا راته په څو کې حساب شو هغه دا په 80 او 10 په هغه 10 باندې نه مړه خپلې خبرې نه خو به وروسته کېږي نه که نه پیمان کو ته وروسته شم یو 100 روپۍ خو پکې واپسي راکړې که نه کرایاله کرایه له به هم درکړم او رسم نه باندې څکم په ستا په پیسو کې. ټیک ته بازه ټیک ته دا واله موبایل کې زما یو څو ویډیوګانې تصویران دي هغه د نه خواته ته دله بیا راولېږم مړه نمبر راکړه راته پیسې د لا خوا سایډ ته در کوم دلته څوک هم سبا چای نه کي که نه دا جي دلته به دا دیوالو یې ښه وبه د دې سړي دا ګاډی مې ګوره په سترګو بدلېږي گزاره کوه ولې دا جي خدای دې غرق نه کړه سترګې مې کولاو که که نه نو تا دا ونې نه لیده نو ونه به چې سترګې مې پټې څنګه به وینم نشم دله کولا وهلی تر څو چې ما تاله سرپرایز نه در کړی که نه نو هله به دله سترګې کولام راشه ستا بېرته سرپراز ته وباسي ای بچې ورېږه ښه 1 2 3 ماشاءالله دا خو څاروی نه دی اژدها دې راوستې په پیدا ځل دې سړیتوب کار کړی تاجي نه شي ویلی اتي دی اتي د ښکلولو خو نه خو دا ښکل به دې دا خوا به نه ځي ولې دا خوا به نه ځي دا غوی په هغه طرف لیدو باندې ډېر بد ګڼي ډېر بد خویه دی 2 کسانې به لاره وواله دا به داسې ذاتي مسله وي نو بس هخوا به نه لږ ورته ویږم نه خیر نه که نه وخي دي که نه داجي خرابوي دي رانه که نه ګوره اوس په دې ګرګس کې ووایي سړه خوله به دې واړي اختر به راباندې په غم کې په یو سترګه به ورته وګورم داسې ځه مه ګوره که نه دغه سیډ څه ضرورت شو به د دې سیډ نه ورته وګوره خو ښکلی مزېدار غوی دی زه بس ټیک ده صحیح زه وایم زه ورځم چې هغه چاړې مړې تېرېږم نو سبا خو د خیره سره اختر یې 4 وختي اډاله کړو اوبه شي ښه داسې کار خو نه 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 چاړې به ته په خپله تېرې کې داجي هغه لوار ستا اشنا دی پوه شولې په تود ګیر کې پسې ودانګه او چاړې تېر کړه زه به درته خیال کوم څوک رانه بونځي که نه ښه زه داسې کار کوم هغه پهلوان ته مې وایم چې هغې هم راسره راسم دی ځکه موږ خو دواړه دومره نه یو که نه پهلوان ته مه وایې مړه زه به هر څه په خپله وکړم نه نه ته دومره نه یې ته خو چرګه مه چلاړه مه وایه ورته که نه خو دونه شیطان دی یاره دا شی وینې نام خدا داجي دې غوی ته وګوره لکه د کوبرای غړی کړی دی ماشاءالله وایه خوله دې نه ماتېږي نه نه داجي مه تاوېږه ولې خدای شته چې تا ویني دا غوی کنه سیري شي سترګې راووتې هغه دی ولې ما سره خو به دې ووایي او داسې وران به دې ووایي دا غم به راباندې راولي په دې اختر کې ذاتي دښمني خو مې سره نشته پهلوان دا رالی پهلوان رالی السلام علیکم ګل جان کاکا علیکم سلام خوریا مبارک شه ستا دې مبارک پهلوان اختر دې مبارک دا مبارک شه ماشاءالله چکه که نه کاکا زما خو یقین نه راځي چې دومره ښه څاروي تا اخیستې ماشاءالله ما چېرته اخیستی دا خو زما دې تکړه زوی اخیستی ته اخیستې دی ولې ما اخیستې ولې زما یقین نه کېږي دا ټیک چې ته راپټ کړی دی او یې په لار کې د چا نه اخیستې دا خو دې جګړ مار په قلاره کښېنه پهلوانه خوله ونیسه دا ما اخیستې خدای ګو خانه کعبې ته م درپسې ځه چې زه جومات ته راځه زه جومات ته بوځم جومات ته ما بوځم په یقین شتې دی زوی اخیستی دی ما مې پیسې ورشمار کړي زه ګورم ویې ګوره پهلوانه خو مه ځه که قدم دې واغوي خدای ګو چې قدم دله زه ماتومه دا سیري کېږي او چې تا ویني خدای ګو که نه چې دا سترګې دقسې راوځي ما دې مړ کړي خو ته ما ته پرېږده چې زه لږ چک خو کم که نه یار اختر را باندې په غم کې که نه نو په تا مې کار ولې قصاب پاشه هله کاکا ولې کاکا په دې کې خو تا دا غوټې دي اله غر دا خو مرض دی نه 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 دا غوټې نه دي داجي
دا بوغوټي دي مړی کې بوغوټي راوخته خبره مړی کې څنګه بوغوټي راخېږي هر سګار اله غار خدای دې غرق نه کړی که په مړی کې خو مړه دا چې دی دا فضول لګې د پهلوانه دا د خفګان د لاسه بېګا د کوره راوتی دی په کور پسې خفه دی په ټولو وړو پسې دا د خفګان د لاسه بوغوټي شوي دي یا زویا بوغوټي خو مې په مړی کې لیدلي وو خو په دې خېټه کې مې په پیل غلمانې دا بوغوټي ولیدل ګوره که نه دا ته پرېږده مړه ته غلی کښېنه پهلوانه داجي دې خواشه ته مزه خوا ګوره قرباني کول دي مړی باندې بیا چاړه راکاږو چې اینه توی شو قرباني وشوه په مړه څه کې څنګه اینه توی شي قرباني وشوه د قربانۍ په شرایطو باندې پوه یې نه کنه. قرباني چې کومه ده سنت ابراهیمي ده هاي شاباسي ګوره قربانۍ دا شرایط دي چې د قربانۍ خر به ګورې چې کنډم ني وږ به ګورې خپه به ګورې لکۍ به ګورې چې کنډمه نیمه ني بیمار نه وي او که نه داسې نه او د قربانۍ دپاره به ښه څاروی ګورې داسې نه چې ته پکې نیمې پیسې ځان له ووه او په نیم باندې بیمار څاروی راوله داجي خوا مزه لته وایي که نه دا خو به اوس یا لته وی او یا به نه وی خو زما لتې به اوس چکي بیا به نه کومه خدای ګداجي بیا به نه کومه بیا به څنګه وکړې چې کور کې پرېږدم بیا نه کومه که نه پهلوانه دا دې څه کوي یار پرېږده کاکا زه خیر دی ځه پهلوانه نه پرېږدم دا دې په څو واخېستو صفا خبره وکړه که نه خدای شته چې د هغوی سره دې یو ځای لاړ نورې پیسې ورکړه داجي صفا خبره راته کومه بس دا مې په 15000 روپۍ اخیستی دی 8,000 روپۍ راوباسه او یا داجي په 8,000 خو درې واله نه کېدو 2 سترګو واله مې پې واخیست ماشاءالله داجي کاکا